پر پاکستان د نړیوالې ټولنې فشار دوی وایي په افغانستان کې لا هم اوږده جګړه پاکستان ساتلي. هرات ولایت کې د اسماعیل خان کور کې یو شمېر پخوانیو مجاهدینو چې ګڼ شمېر سره سپکې وسلې هم وي د یوې غونډې په ترڅ کې د مجاهدینو بریالیتوب ورځ لمانځلې ده. سلامونه ستړي مشي د چټک نیوز ګرانو لیدونکو دا او دې ته ورته نور لنډ او تازه خبرونه خو وړاندې له اورېدو زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو پر وخت د سیمې هېواد او نړۍ له تازه پیښو نوو پرمختګونو همداشان له ښکلو ویډیوګانو څخه لیدنه وکړئ. واشنګټن پوسټ وایي د افغان جګړې د دوام لامل له ترهګرو د پاکستان ملاتړ دی. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یوې اوږدې لیکنه کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې مخنیوی اسانه دی خو له ترهګرو ډلو د پاکستان ملاتړ په دغه هېواد کې د جګړې د اوږدېدو لامل شوی دی. ورځپاڼه دغه راز له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل ناسمه پرېکړه بولي. ورځپاڼې د دوو ټکو یادونه کړې او زیاته کړې ده چې له همدې امله د ځواکونو وتل په بشپړه توګه غلطه پرېکړه ده. ورځپاڼه کاږي رښتیا دا دی چې امریکا د خپلو 2500 سرتیرو له حضور پرته هم خپل لومړیتوبونه ترلاسه کولی شي خو دا هم باید له پامه ونه غورځوي چې افغانستان هغه ځای دی چې په ډېر اسانۍ د ترهګرو پر پټنځای او روزنځای په ډېره کمه موده کې بیرته د امریکا لپاره په ستر ګواښ بدلېدی شي. نو له همدې امله اړتیا وه چې دومره ژر له افغانستان څخه ټول سرتیري وایستل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې له افغان سیال حنیف اتمر سره د افغان سولې په تړاو ټلیفوني خبرې کړي. قریشي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي نو چې نوموړي له اتمر سره د سولې بهیر پر چټکتیا خبرې کړي. نوموړي ویلي هیله دی چې اتمر سره لومړی د استانبول کنفرانس کې وګوري او وروسته پر اسلام آباد کې کوربتوب وکړي. استانبول کنفرانس چې د افغان سولې د سرنوشت څرګندتیا لپاره مهم بلل شوی افغان حکومت ویلي چې دوی د ګډون کوونکو نوملړ بشپړ کړی دی. طالبانو که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې تر دې ویلي و چې څو پورې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ونه وځي دوی به په ورته کنفرانسونو کې ګډون نه کوي. نن په هرات ولایت کې د اسماعیل خان کور کې یو شمېر پخوانیو مجاهدینو چې ګڼ شمېر سره سپکې وسلې هم یې د یوې غونډې په ترڅ کې د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ نمانځلې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي چې امریکا ته افغانستان اوس ځکه مهم نه دی چې دغه هېواد ته تر افغانستان نور ترهګریز مرکزونه ډېر نږدې دي. راپور کاږي امریکا په 2001 میلادي کال کې افغانستان ته د ترهګرۍ ضد ځواکونه واستول. په دغه هېواد کې ترهګر ځانګړې توګه د القاعده ډلې جنګیالي وځپل خو وروسته ترهګرو ډلو په منځني ختیځ د اسیا او افریقا په نورو برخو کې ځان ته ځالې جوړې کړي. راپور کې راغلی چې د ترهګرو نوي مرکزونه تر افغانستان په ځلونو امریکا ته نږدې دي او کولی شي په ډېر اسانۍ د اوبو له لارې د امریکا ګټې وګواښي. نو ځکه اوس له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په وچه کې راګیر افغانستان د امریکا لپاره ډېر مهم نه دی. ولسمشر غني امنیتي منصوبینو ته د مډالونو د ورکړې په غونډه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته په اشاره ویلي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره هر اړخیز پلان چمتو کړی او هیڅ نوه ستونزه به رامنځته نه شي. د آلمان دفاع وزیر له خپل حکومت څخه غوښتنه کړې چې هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې له آلماني سرتیرو سره کار کړی. انګریټ کرامپ له ډي پي ای اژانس سره په مرکه کې ویلي په دا سال کې چې آلمان له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي برلین په یوه بله مهمه دنده هم پر غاړه لري او هغه دا ده چې دغه هېواد باید د هغو کسانو ساتنه وکړي چې له آلماني سرتیرو سره د مرستې له امله اوس ژوند له ګواښ سره مخ دی. او وروستی لنډ خبر هم دا چې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د دریو چارواکو له خولې راپور ورکړی چې لوړ پوړو سعودي او ایراني چارواکو د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو پر بیا رغونه خبرې اترې کړي. راپور کاږي ایراني او سعودي چارواکي د خبرې په داسې حال کې کوي چې د دواړو هېوادونو پوره 4 کاله یو بل سره هیڅ ډیپلوماتیک اړیکې نه لرلي. یوې رسمي سرچینې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له 9 تر اوسه پورې وخت ناوخت د دواړو هېوادونو ترمنځ په عراق کې لیده کاته کیږي. ویل کیږي د دې خبرو اترو موخه د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو ترمیم دی. تر اوسه سعودي عربستان او ایران په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. له چټک نیوز لاند خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له غوږ نیونې مو مننه. د نورو تازه خبرونو او ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب او شریک کړئ.